ټپه چونکې د ولس د ټولو نه یو غوره سمت دی او دا د ولس د ټولنې نه رازېږېدلی سمت دی. په ټپه کې د ولسي سیاسي شعور ډېر لوی ادراک چې دی هغه کیدی شي. زموږ د معاشرې زیات مسلې چې دي هغه سیاسي مسلې دي، که هغه زموږ د بد انتظامۍ مسلې دي، که هغه زموږ د تعلیم مسلې دي، که هغه زموږ د پرمختګ مسلې دي، که زموږ د کلچر مسلې دي، که د مذهب مسلې دي. د دې ټولو منبع چې د هغه د سیاسي شعور کموالی دی، چې سیاسي شعور نشتوالی چې دی دا معاشره رو رو پسماندګۍ طرف ته بیایي. اوس په تاریخي تناظر کې که موږ وګورو نو پښتو ټپه کې د ولس سیاسي شعور چې دی د هغې انعکاس ډېر زیات په مدبرانه او ډېر زیات په ساده او په ډېر زیات برسیر انداز کې شوی دی. اوس په دغه ټپه کې لکه مثلا زه تاسو ته یو ټپه ووایم چې چېرته انګریز چېرته چترال دی، بېننګي زور شو انګریزان چترال ته ځي. نو دا صرف یو تلمیح نه دی چې دې په شا باندې بس د چترال او د جنگ ذکر دی، نه. په دې جنګونو کې چې د انګریز لام دې خواته دغه پورې رسي د چتراله پورې، دا سټریټیجیک پلان د انګریز څه او دلته کې په دې ټول وطن باندې د هغې د قبضهګرۍ چې کوم دغه عزایم وو د هغې په ضد باندې چې بیا د پښتنو کوم جدوجهد شوی په دې کې دا ټول داستان پروت دی. اوس دغه شان بلها ټپې زموږ سره دي که نه، چې که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالي یا بېننګۍ له دې ساتي نه، دا خوا ډېرې مشهورې او تاریخي ټپې دي. بیا داسې دي چې کم د دې علاقایي جنګونو ته خو موږ ویلی شو د پښتنو د هغې په تناظر کې د خپل سیاسي ماحول د خپل سیاسي معروض په تناظر کې ډېرې ټپې زېږېدلې دي. بیا چې کم د قومي تحریکونه چلیدلي دي په هغې کې زموږ مذهبي تحریکونه چلیدلي دي، د دغه ټولو کې دغه سیاسي شعور ډېر زیات په ښه انداز کې د ټپې په غېږه کې خوندي پروت دی. نو زما د بنیادي زما ډیټیلینګ چې هغه په ټپې په تاریخ باندې، بیا د ټپې ساخت او د هغې سټرکچر چې کوم دی فني جوړښت دی، په ټپه کې د جنګونو تذکرې، په ټپه کې د جنګ د مخالفت یا د مزاحمت بیانیه، په ټپه کې زموږ د اقتصاد ذکر، په ټپه کې د عدم تشدد ذکر. نو دا ټول ډیټیلینګ چې دي دا زما د چپټرایزیشن حصه وه او په دې باندې ما کوشش کړی چې ډېر په ثقه دلایلو باندې او په ثقه حوالو باندې دغه کار سرته ورسوم او شکر دی هغه ښه په کامیابۍ سره هغه دفاع وشوه. او زه په دغه ریسرچ په دې مطمئن یم چې ما د ولس دپاره کار کړی او د سیاسي شعور بیدارۍ نه بغیر قانون چرته هم ترقي نشي کولی. موږ سره د پښتو اکیډمي شته، موږ سره په کار دا ده چې دا ریسرچ کم از کم چې دغه راځي اکیډمیک ریسرچز چې کم راځي دا متعلقه یونیورسټو له پکار ده چې د هغه چاپ کړي، ځکه چې دې ریسرچز په بنیاد باندې موږ د یونیورسټو ته د سیمسټر او بلها 7,00,000 روپۍ پیسونه جمع کړي، دا د هغه حواله باندې د ریسرچر حق هم جوړېږي. بیا زموږ د کلتور او د ډایرکټریټ چې دی د هغې ذمهواري جوړېږي، د تعلیم د شعبې ذمهواري جوړېږي. خو د بدقسمتۍ نه بیا دا چې کله سکالر خپل دومره وخت جدوجهد وکړي، خپل زیار وکړي، هغه لیکونه وکړي، بیا هغه ډاکومنټ کړي، نو بیا به هغه چاپ کوي په خپلو پیسو باندې. او بهرحال مالي ستونزې خو اراده مو ورته شته چې دا په ښه شکل کې چاپ کړو او عام ولس ته ورسي.